دې سفر موخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیا همکاریو پیاوړتیا، د هیواد په داخل کې د درملو د تشي رامنځته کېدو مخنیوی او د تجربو تبادلې او د روغتیا برخه کې د ګډو هڅو تنظیم. څو ورځې دوام درلود. د دې سفر پر مهال د هندوستان د بیلابیلو مسؤلینو په ځانګړې توګه د روغتیا د مسؤل سره هم زموږ کتنه وشوه او په دغه هیواد کې د روغتیا یو شمېر مهمو نورو مجالسو کې موږ ګډون درلود. پکې د افغان روغتیایي کارکوونکو دپاره ظرفیت لوړونې ته زمینه برابرولو او افغانستان ته د معیاري درملو راواردولو، همدارنګه د دودیزې درملنې معیاري کولو، د طبي تجهیزاتو او نورو مواردو اړوند بحثونه او خبرې شوي. د دې لپاره چې د هیواد وګړو سره د دې سفر اړوند ټول جزئیات او لاسته راوړنې شریکې شي، د تاسو سره دلته څه معلومات شریکوم. د سفر په پیل کې مو د هندوستان هیواد د روغتیا او کورنۍ هوساینې د وزیر جگت پراکاش ندا سره ملاقات شو او د هغه سره ډېر ښه مجلس وشو. په دغه مجلس کې د نوموړي سره د روغتیایي اړیکو په پیاوړتیا، د افغان روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او همدارنګه افغانستان ته د معیاري درملو راواردولو، د سرطاني ناروغیو د درملنې برخه کې د درملو، همدارنګه افغان ناروغانو ته هند کې د درملنې او ویزې برابرولو، هغې ته اسانتیا ورکول، افغانستان روغتیایي مراکزو ته د طبي تجهیزاتو برابرولو او ځینې نورو مواردو اړوند خبرې وشوې. مجلس ډېر زما په ذهن باندې ډېر مؤثر و او د اخوا نه یو ښه زیری به زه دا وایم چې د هند د صحت وزیر وی چې زما زیات کوشش دا وي چې افغانستان د صحت په بخش کې چې زموږ د خدمت استقامت دی یو په ځان بسیا هیواد جوړ شي. په دې کې تاسو سره وعده کوم چې څومره زما په وس باندې وي د نن نه به پیل وي، شروع وي، حتی د سرطان د بخش چې وروسته به راشي موږ ته مهمه موضوع وکړه، ځکه زموږ هیوادوال چې ډېر کړېږي زورېږي، هغه د غیر ساري امراضو لکه د سرطاني امراضو نه نږدې ګاونډي هیوادونو ته سفرونه کوي، همدارنګه د قلبي امراضو، سرطاني امراضو کې زموږ ستاسو بهتر معلومات دی چې په افغانستان کې یو معیاري شفاخانه نه وه. الحمدلله موږ شفاخانه جوړه کړه، څو ورځې نږدې ورځو کې د هغې افتتاح کوو. په هغې کې غټه موضوع د ریډیشن وه، رادیوترافي. هغه د هند وزیر وعده وکړه چې دا زما طرف نه تاسو ته وشوله. تاسو ته بهتر معلومات دی چې په دې باندې نور مشکلات سره مصارف هم په ملګرو نه چې مو اورېدلي 3.5-4 میلیونه ډالر. د هغې نه ماوره د سرطاني امراضو دپاره چونکې د هغې افغانان ډېر اقتصادي لحاظ باندې کمزوري دي، څوک چې مراجعه کوي دوایي د سرطاني امراضو ګرانه ده، نو 15 ټنه دوایي موږ سره چې د هغې نه یو بکسه هغه وخت کې مجلس کې راکړله چې دا 15 ټنه دوایي ما تاسو ته درکړله او به راځي انشاءالله. په دغه ناسته کې نور د هند هیواد د روغتیا وزیر د افغانستان د ولسونو سره د درملو، واکسین، نورو اړینو برخو کې د همکارۍ ډاډ راکړ. واکسین خو مخکې نه هندوستان هیواد موږ سره په څو برخو کې کومک کړی دی. مخکې حاجیان چې تلل فکر کوم 3 قسمه واکسین هغه وخت را رسېدلي وو. همدارنګه د پولیو واکسین موږ ته اکثر د هغه ځای نه راځي. اوس په الحال بیا هم وعده وکړه. بل ملاقات د هند د آیوش، هلته د طب سنتي مستقل وزارت دی، آیوش په نوم باندې. د آیوش د وزیر سره د دودیزې درملنې د همکاري ناسته
موږ دلته دودیزې درملنې دپاره تاسو ته به معلومات وي. د مخکې نه په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، طب سنتي چې ته وایي، البته هغه منظمه نه وه. په دغه وخت کې موږ ملګرو ډېر کار وکړو، د هغې دپاره یو نصاب کریکولم جوړ کړو او د هغې دپاره د انسټیټوټ هم زیات ضرورت و. نو انسټیټوټ موږ په داخل کې هم یو چا منظوري اخیستلې ده، البته هند وعده وکړله چې انسټیټوټ به موږ جوړ او د هغه همدارنګې هلته چونکې وزارت دی نو څېړنیز مرکز دوی موږ یو څېړنیز مرکز لرو، تاسو ته به مو یو څېړنیز مرکز جوړ. همدارنګې د دودیزې درملنې اړوند اشخاصو روزنه دې کې به سره مرسته کوو. د دوه اړخیزه همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کېدل همدارنګې په دې خبرې وشي په مقابل لوري په دې برخه کې د همکارۍ پوره ژمنه وکړه. بل په هند کې مو دغه راز د درملیزو فابریکو اتحادیو مسؤلینو سره، چونکې هند تاسو ته معلومات دی چې د درملو تولید دپاره یعنې په دې فکر کوم په سیمه کې لوی هېواد دی، نو دوه درې اتحادیو د هغې مسؤلینو سره زموږ مجالس وشولو. د درملو وارداتو پانګونو په اړه باندې هغوی وعدې وکړلې، هم لنډمهاله هم اوږدمهاله. لنډمهاله یعنې فلحال دپاره چې کومه تشه ده دا باید ډکه شي د هر طرف نه چې وي. دغه لیدنه کې همدارنګه د افغانستان ته یو معیاري درملو واردول د قیمت او د کیفیت د لحاظ نه زموږ ترکیز په دې باندې و، ځکه هغه وایي چې مار چیچلی پړي نه یېرېږي. مونږ د بې کیفیته درملو افغانان سر ټکوي، نو دا اصرار مونږ په هر مجلس کې کړی دی او دوی دا وعده کوله چې افغانستان ته کوم درمل زموږ د خوا نه راځي هغه به باکیفیته وي او بله لویه خبره د قیمت په قیمت به ارزان وي. دغه موضوع ته پاملرنه شوې ده. همدارنګې په افغانستان کې د درملو په برخه کې پانګونې او ځینې نورو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. مقابل لوري ډاډ راکړل چې اوس وخت په افغانستان مارکیټ کې څه کمی نه رامنځته کېږي او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته آماده یو. دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې اوس مهال په کمه ګټه او کم قیمت باندې افغانستان ته درمل صادر. همدارنګه د دې سفر په جریان کې مو د دودیزو درملو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان دویمه نړیواله سرمشریزه زموږ ګډون او د هغې دعوت. په تېر کال دغه سرمشریزه یو کال په چین کې شوې وه، دویمه دا وه. دا غونډه چې د روغتیا نړیوال سازمان د لوري د هند هیواد د آیوش وزارت سره په همغږۍ جوړه شوې وه. د نږدې 100 هیوادونو استازي او د نړۍ 30 هیوادونو د روغتیا وزیرانو، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څخه مسلکي متخصصینو او د روغتیا نړیوال سازمان د ټولو حوزو مسؤلینو پرې ګډون درلود. په دغه سرمشریزه کې د دودیزې درملنې په معیاري کېدنې، د دې درملنې اړوند اشخاصو په روزنې او دودیزه درملنه په یو واقعیت منلو او د دې درملنې لپاره د تجاربو شریکولو اړوند خبرې درسره. همدغه رنګه موږ سره چې کوم تخنیکي ټیم و هغې هڅه دا وه چې د ځینې روغتونونو په لیدنې سره تجارب ځان سره ولرو او کوم افغان ناروغان چې هلته ځي د درملنې په څرنګوالي واقف شو. ځکه مخکې دا شکایت و چې هند ته څوک سفر وکړي نو هلته یو قسم تجارت پې کېږي او یو څوک ترجمان په نوم ترې مخکې شي او هغه د لابراتوارونو سره خپله یو خبره یې ډاکټر سره ځال نه وي او تجارت وي. موږ دا موضوع په هر مجلس کې یاده کړله او کومې شفخانې چې شخصي شفخانې وي هغې نه غوښتنه دا وه چې نه به ترجمان پیسدي وي، په خپل ترجمان پیدا کوي او افغانانو ته چې کوم علاج معالجه کوي نو هغې کې به هم زیاته توجه او فوکس په دې باندې وي چې کم مصارف وشي. دغه سفر کې همدارنګې د ایمز او مکس همدارنګې میټرو په نوم باندې چې دا د زړه او پوکه تخصصي روغتونونه دي، یو قلبي انسټیټوټ پکې هغې نه هم لیدنه وشوه. په دغه لیدنه کې هم د
یاد شوو روغتونونو د بېلابېلو څانګو او خدماتو څخه لیدنه وکړه چې موخه یې په هېواد کې دننه د روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا دپاره د تجاربو ترلاسه کول نو د هغې وعده هم دا وه چې د ارتقای ظرفیت د ډاکټرانو په روزنه کې موږ تاسو سره همکار یو هر وخت دغه سفر په جریان کې هم د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر ګیرتی وردان سنګ سره هم لیدنه وشوه په دغه لیدنه کې هم د بېلابېلو اړینو موضوعاتو په مخه موږ ته یوه موضوع ډېره چې اړینه وه هغه په هند کې زموږ هېوادوال د سفر په مخه یعنې د ویزو مشکل دی دا موضوع هغې سره په شد و مد باندې یاده کړه او وعده یې وکړله آینده دپاره به موږ د ویزو انشاءالله تاسو سهولت درکوو د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په هېواد کې د درملو اوږدمهاله تامین او د روغتیایي سکتور د پراختیایي همکاري او پیاوړتیا دغه موضوعاتو باندې خبرې وشوې همدغه رنګه د موږ سره مل د عامې روغتیا وزارت تخنیکي ټیم هند هېواد کې د خوړو درملو سټنډر ادارو د مسؤلینو سره جلا جلا ناستې تخنیکي ناستې ترسره شولې او هغوی د خپلو ناستو نه هم ډېر راضي په دغه ناستو کې افغانستان ته په معیاري درملو واردولو د طب سنتي قیمت او کیفیت برخه دارنګه د ځانګړي پاملرنې افغانستان کې د پانګونې او د ځینو نورو موضوعاتو باندې بحث وکړل شو د هند هېواد د خوړو درملو د سټنډر ادارو مسؤلینو د خوړو درملو د کیفیت او قیمت برخه کې یعنې تخنیکي ټیم ته ډاډ ورکړو او دا یې وویل چې د معیاري درملو د تولید او صادراتو ترڅنګ چمتو دي چې د درملو په برخه کې تخنیکي همکاري او هم افغانستان کې پانګونه وکړي دا زموږ د هېواد لپاره مثبت پیغام دی دغه راز هم د یاد هېواد د درملو د پراختیایي ادارې مسؤلینو سره مجلسونه وشو په دغه مجلسونو کې د درملو طبي محصولاتو روغتیایي تجهیزات په برخه کې د همکاریو او دوه اړخیزه اړیکو په پراختیا باندې خبرې وشوې د دواړو لوریو د درمل جوړونې ظرفیت پیاوړتیا ارزانه با کیفیت درملو ته لاسرسي په اهمیت باندې ټینګار وشو د دې سفر په جریان کې د روغتیا نړیوال سازمان د عمومي مشر ښاغلی ډاکټر ټیډروس ادهانوم سره هم په هند هېواد کې زموږ لیدنه وشوه په دغه لیدنه کې افغانستان کې د پولیو ویروسي ناروغۍ د تشخیص په موخه د معیاري لابراتوار د خدماتو په څرنګوالي د دې لابراتوار د ټولو فازونو مکمل فعالیدنې د افغانستان روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په موخه د نړیوال ملاتړ او د افغانستان د روغتیایي سیستم سره د همکارۍ او پراختیا لپاره د بدیلو سرچینو په موندنې په نړیوالو روغتیایي کانفرنسونو کې او دغه رنګ په نورو غونډو کې د افغانستان روغتیایي مسؤلینو د ګډون دا موضوع مطرح شو همدارنګه په هېواد کې د 313 ولسوالیو کې د جوړېدونکو عمومي روغتونونو په تجهیزاتو باندې هم خبره وشوه د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر په پورته برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ راکړ او ویل دی به د روغتیا نړیوال سازمان د ټولو غړو هېوادونو سره د روغتیایي خدمتونو د برابرۍ د ناروغیو د مخنیوي او د ټولنې روغتیا لا ښه کولو لپاره خپل ملاتړ او همکاري جاري وساتي د دغه سفر په جریان کې د هند حکومت اړوند ادارو د لوري ځانګړې شوې مرستې او د سیستم د پراختیا او د لا ځان بسیاینې په موخه ځینې کړنې وعدې په لاندې ډول د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل واکسینونه چې د روغتیا وزارت سره به مرسته کوي د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د سرطاني ناروغیو د رادیوتراپي ماشین ما تاسو ته وایي دا شاید د 3 میلیونه باندې لاسته رانشي دا ملګرو ته د 1 میلیون ډالرو په ارزښت 15 ټنه سرطاني ناروغیو درمل دارنګه د 300,000 ډالرو په ارزښت د سي ټي سکین ماشین د 500,000 ډالرو په ارزښت د یو روغتون د تلیسیما د یو مرکز جوړول روغتیایي متخصصینو او کارکونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونو برابرول
د یو افغان پانګوال د خوا د وړیا د 80,000 پیچکاریو یعنې امپولونو مرسته په کابل کې د دودیزې درملنې اړوند یو څېړنیز مرکز او انسټیټوټ جوړېدل. افغانستان ته د باکیفیته درملو رالیږل او مارکیټ اړتیا پوره کول. د هند هیواد د لوري د نورو کړنو ترڅنګ د روغتیایي درملنې په برخه کې افغانستان کې پانګونه کول او د ځینو نورې مهمې مرستې شاملې دي چې د سرطان په برخه کې د خودکفایي لپاره په 4 مرحلو کې مرسته کیږي. په دې کې روزنه ده، درمل دي، طبي تجهیزات ټول شامل دي. پای کې به دا وایم چې دا سفر موږ ته د روغتیا په برخه کې د هند هیواد سره د اړیکو یو نوی باب ګڼو. زموږ هیله آینده دا ده چې د روغتیا په برخه کې خودکفا اوسېږو. آزاد وسی سرلوړی په جهان وسی وطن سمسور وسی تر عمر تل ودان